د کهانۍ شروعات د ډیډیک نوم یو ماشوم نه کیږي کوم چې د یو گاړو مصري سره شاګرد وي. د دیو خوا کې یو ریډیو پروت وي. په دې باندې ویل کیږي چې د دنیا ټمپریچر ډیر په تیزی سره په سیوا کېدو دی او ډیر زر د دنیا ختمېدو والا ده. په دې خبره باندې ډیډیک ډیر غبراو شي نو د دې استاد ورشي او ریډیو بند کی او بیا ډیډیک ته وایي چې دا ټولې فضول خبرې دي، ته په خپل کار باندې توجه ساته. دې خوا موږ د ایلبا نوم یو جنۍ وینو کومه چې د ډیډیک ټیچره وي. دا د خپل پلار سره میلاوېدو دپاره روانه وي. د دې پلار یو مایننګ کمپنۍ کې ملازم وي. ایلبا د دې خوا ته راشي او د خپل پلار نه انټرویو اخیستل غواړي. نو د دې پلار ورته وایي چې د ټمپریچر نه داسې پته لګي چې دا دنیا ډیره زر ختمېدو والا ده، ولې چې ټمپریچر اچانک یا سیوا شي او یا ډیر کم شي. خیر د دې نه بعد ایلبا بازار ته لاړه شي چېرته کې چې د ډیډیک د مور یو دوکان وي. دې نه ایلبا څه سودا اخیستل غواړي، خو په دې ټیم کې سالکان راشي او د ډیډیک د تنګولې کوشش کوي، په کم باندې چې د ډیډیک مور ډیره زیاته غوسه شي او ډیر په بېعزتۍ کې د هلکان دلته نه وشړي. خیر په سباله باندې ایلبا په خپل بایک باندې روانه وي. نو لاره کې دا ګوري چې سالکانو ډیډیک رایسار کلی وي. دا هغه هلکان دي کومو ته چې پرون د ډیډیک مور غوسه شوې وه. ایلبا بایک ودروي او د دې د مدد دپاره راکوزه شي، خو دې نه مخکې د هلکان ډیډیک اوبو ته غوځار کړي. نو ایلبا پسې بغیر څه د سوچه ور ودانګي. ډیډیک ته چونکې لامبو یاده نه وي، دا د اوبو کې لاندې لاړ شي. نو ایلبا هم دې پسې لاندې ورشي. نو دې ټیم کې په اسمان کې بریښونه جوړ شي او ډېرې تیزې شعاګانې د دنیا طرف ته راشي. ایلبا او ډیډیک چونکې اوبو کې دننه وي نو دا شعاګانې دیو ته ونه رسي. او لږ ټیم پس چې ایلبا ډیډیک د اوبو نه بهر کړي نو ګوري چې هر طرف ته تیاره جوړه شوې وي او په اسمان کې بریښونه روان وي، هر طرف ته اور لګېدلی وي. دې نه ایلبا ته پته ولګي چې یو غټه حادثه شوې ده، د کم په وجه باندې چې ټوله دنیا ختمه شوې ده. ایلبا ډیډیک په هوش کې راولي نو دا چې حالات وویني ډیر زیات غبراو شي، هر طرف ته اورونه روان وي. ډیډیک چې حالات وویني نو خپله مور ور یاده شي او خپل کور طرف ته منډه شروع کړي. دې پسې شاته ایلبا هم لاړه شي او کله چې ډیډیک کور ته ورسي نو ګوري چې د دې مور مړه شوې وي. ډیډیک چغې شروع کړي او ډیر زیات خفه وي، خو ایلبا یې ونیسي ولې چې د دې په کور باندې اور بلیږي او د ځان سره روان کړي. خیر لږ ټیم پس موسم اچانک بدل شي او واورې شروع شي. نو ایلبا ډیډیک د هغه کویلي کدان ته بوزي او دلته نه ورله ګرمې کپړې او کمبل ورکړي. خیر په سباله باندې چې دیو بهر راوځي نو موسم بالکل صفا شوی وي. ایلبا ډیډیک خپل کور ته بوزي، د دې نظر چې په خپل کور باندې ولګي نو ډیره زیاته خفه شي ولې چې د دې پوره کور تباه شوی وي. بیا خپل پام هاوس ته دننه شي او دلته نه د خپل پلار سره رابطه کول غواړي، خو د دې رابطه ونه شي. په کم سره چې ایلبا ډیره زیاته خفه شي دې ته پته ولګي چې پوره انسانیت ختم شوی دی. د دې نه بعد دواړه بهر راوځي او د ژوندو انسانانو په تلاش کې ګرځي، خو په پوره کلي کې دیو ته څوک میلاو نشي. نو ایلبا دلته نه یو بایک را روان کړي، دیو ښار ته تلل غواړي. دا بایک چونکې خراب وي نو ډیډیک پسې د شانه دیکه ولګوي، خو د دې مخکې یو کاڼی پروت وي. په کم سره چې دا بایک لاندې وغورځېږي او ایلبا زخمی شي نو دیو واپس خپل کور ته راشي. ایلبا چونکې ډیره زخمی شوې وي نو د دې طبیعت په خرابېدو شي. ډیډیک د ایلبا خوا ته کښېني او بیا چې د دې زخمونه وویني نو ورته پته ولګي چې دا خو ډیره زخمی شوې ده او دې ته زر تر زره د علاج ضرورت دی. ډیډیک د ایلبا نه تپوس وکړي چې د زخمونو دپاره کم قسم دوایي لګي. ایلبا ورته انجکشن یې وښیي نو ډیډیک ورته وایي چې زه ځم او تاله دغه قسم انجکشن یې راوړمه، خو ایلبا یې نه پرېږدي. ورته وایي چې اوس ډیره ناوخته ده، خو ډیډیک د ایلبا خبره ونه مني او د شپې نه د انجکشنو پسې روان شي. سټور چونکې د دې نه ډیر لرې وي، بیا هم دا په څه ناسه طریقه باندې انجکشن یې راورسوي او بیا دې ته د زخم یو انجکشن ولګوي. خیر په سباله باندې ډیډیک بهر ناست وي او ډیر زیات خفه وي ولې چې دې ته خپله مور یادېږي. لږ ټیم پس چې ایلبا راپاڅي نو ګوري چې د دې زخم ټیک وي او ډیډیک ته وایي چې زه اوس مکمل ټیک یم. په کم سره چې ډیډیک ډیر خوشحاله شي او ایلبا له غاړه ورکړي. لږ ټیم پس ایلبا دلته نه تللی وي خو د دې بیټ کې وینه وي. ډیډیک ډیر پریشانه شي، د دې دا خیال وي چې د ایلبا زخم به سیوا شوی وي. نو دا بهر راوځي او په خپل سایکل باندې ایلبا ګوري. یو ځای کې ورته ایلبا میلاو شي نو دې نه تپوس وکړي چې تا ته خو به څه تکلیف نه وي. ایلبا ورته وایي چې زه بالکل ټیک یم، خو د ډیډیک نظر د دې په پنډۍ باندې ولګي. نو د وینې باره کې دې تپوس وکړي، دا چونکې د پیریډز وینه وي. خو ایلبا
ورته وایي چې وینه زما د زخم نه تلې ده خو اوس زما زخم ټیک دی. د دې نه بعد دا دواړه کور ته لاړ شي. دغه شانته کې ورځې تیریږي. یو ورځ ایلبا ګوري چې ډیډیک سره یو ټوپک وي نو په منډه باندې د دې خوا له راشي. ورته وایي چې دا ټوپک چرته و؟ نو ډیډیک ورته وایي چې دا ما د پولیس والو د ګاډي نه راغستی و. خو ایلبا ورته وایي چې دا ټوپک واپس کېده ولې چې ته لا وړوکی او د ټوپک نه ځان لرې وساته. خو ډیډیک ورته وایي انسانان چونکې ختم شوي دي او ډیر زر به د دنیا باندې ځناور حمله وکړي. موږ له د حفاظت دپاره دا ټوپک ساتل پکار دي او بیا خپل کور ته دننه شي. دغه شانته کې ورځې تیریږي. دیو نه چونکې ښار لرې وي نو ایلبا دلته کې د فصل کولو فیصله وکړي. دا د کتابونو نه د فصل کولو طریقه یاده کړي او دغه شان د دیو زندگی روانه وي. سټیم پس ډیډیک غټ شوی وي کم نه چې یو ډیر تکړه او باډیدار انسان جوړ شوی وي. ایلبا او ډیډیک د یو بل سره ډیر په خوشحالۍ باندې ټیم تیروي او د یو بل په کارونو کې مدد کوي. خو د کار په ټیم کې چې دیو د یو بل نه لاس ولګوي نو ډیډیک ډیر عجیبه فیلینګ محسوسوي. خو د دې باره کې ایلبا ته څه نه وایي. یو شپه ډیر تیز باران شروع شي او د باران سره یو تیز توپان راشي په کم سره چې د دیو کور او ټول فصل خراب شي. نو ایلبا ډیډیک ته وایي چې مونږ له ښار ته تلل پکار دي. نو دیو ښار ته د تللو فیصله وکړي. په سبا له باندې ډیډیک یو ټریکټر راولي کم چې د ډیر ټیم نه خراب ولاړو خو ډیډیک ټیکلی وي په کم سره چې ایلبا ډیره زیاته خوشحاله شي او بیا دواړه د ټریکټر کې کیني او دلته نه روان شي. دغه شانته کې دیو ښار ته ورسي. دلته کې ایلبا خپل پلار ته فون وکړي خو د دې فون نه لګي. نو ایلبا ته پته ولګي چې د دې پلار به مړ شوی وي او اوس دې له خپل پلار کتل نه دي پکار. دغه شانته کې دیو د خلکو په تلاش کې ګرځي او یو سټیډیم ته ورسي. دا سټیډیم چونکې شل شوی وي خو ډیډیک بیا هم دلته کې فوټبال کول غواړي او ایلبا یو سیټ کې کینی. ډیډیک یو ګول کول غواړي نو ایلبا راشي ورته وایي چې تا نه زه ویډیو جوړول غواړم. ډیډیک بال له کیک ورکړي او ایلبا د دې ویډیو جوړه کړي. په ګول باندې ډیډیک خوشحاله شي نو دا خپل ټي شرټ اوچت کړي او سیلیبریشن کول غواړي. د ایلبا نظر د ډیډیک په جسم باندې ولګي نو دې ته ډیر عجیبه فیلینګ محسوس شي. خیر د شپې نه دواړه ناست وي نو ایلبا ورته وایي چې موږ له اوس واده کول پکار دي ولې چې ته اوس غټ شوی یې. په دې باندې ډیډیک هم ډیر خوشحاله شي. دواړه د یو بل سره واده وکړي. د واده نه پس د دواړو زندگی بدل شي او ډیر زیات خوشحاله وي. دیو د سمندر په غاړه یو کور جوړ کړي. سټیم پس ایلبا ډیډیک ته وایي چې زه مور جوړېدو وایم په کم سره چې ډیډیک ډیر خوشحاله شي. د دې نه بعد ایلبا د ماشومانو ډیر کتابونه وګوري چې د ماشوم خیال څنګه ساتلی کیږي. ډیډیک هم د ماشومانو ډیرې کیلونۍ راوړي او دواړه ډیر زیات خوشحاله وي. خیر سټیم پس ایلبا بیماره شي نو ډیډیک یې ونیسي او یو کټ کې سملی. بیا د دیو یو ماشوم پیدا شي. دواړه د ماشوم ته ډیر خوشحاله وي. یو ورځ ایلبا بهر ناسته وي نو ګوري چې سمندر کې یو کشتۍ را روانه ده. ایلبا ډیډیک ته اواز کوي او د کشتۍ نه خبر کړي خو ډیډیک ورته وایي مونږ ته د چا ضرورت نشته. خو د ایلبا دا خیال وي چې د کشتۍ کې زما پلار هم کېدی شي. نو دا د ډیډیک خبره ونه مني او د کشتۍ ته اشارې شروع کړي. خو دې ټیم کې د دې نظر په یو کس باندې ولګي کوم چې د سمندر په غاړه باندې د بېهوشۍ په حالت کې پروت وي. نو دا دواړه د دې کس خواله ورشي او خپل کور ته یوسي. سټیم پس چې دا په هوش کې راشي نو دیو ته وایي چې زما نوم ریک دی او زه ډیر په مشکله باندې تاسو ته راورسېدم. د ریک د خبرو نه پته لګي چې ریک ډیر زیات خوشحاله دی. ریک د دواړو ته وایي چې زما کشتۍ چونکې خرابه شوې ده او زه به تاسو سره تر هغې وسم تر څو چې زما کشتۍ ټیک شوې نه وي. ایلبا ورته وایي چې ټیک ده ته دلته کې پاتې شه. خو ډیډیک د دې په پاتې کېدلو باندې خوشحاله نه وي خو بیا هم دا د ځان سره پرېږدي د کم په وجه چې ریک ډیر خوشحاله شي او دواړو له غاړې ورکړي. ریک دیو ته د زراعت نوي نوي طریقې ښیي خو چې د ایلبا خوا ته کله نږدې شي نو دا خبره د ډیډیک نه وي خوښه. یو ورځ ریک په پټه باندې ایلبا ته ګوري کومه چې خپل بچي له خوراک ورکوي. په دې باندې ډیډیک ته غوسه ورشي او بیا چې د ریک نه تپوس وکړي نو ریک ورته وایي چې زه ایلبا ته شهد ورکول غواړم کوم چې ما د ځان سره راوړي دي. دا د دیو د دې د بچي د صحت دپاره ډیر ښه دي. د دې نه بعد ورته ډیډیک وایي چې ستا کشتۍ ټیک شوې ده او ته دلته نه اوس تلی شي. خو د تلو نه مخکې ریک دیو ته وایي چې ما تاسو سره ډیرې ورځې تېرې کړي. تاسو به هم ما سره کشتۍ کې یو ورځ تېروئ او زما میلمستیا به ګورئ. نو ایلبا او ډیډیک دې سره لاړ شي. ریک ورته وایي چې پیګا شپې له دلته کې پاتې شي او دیو باندې شراب وڅکي. ډیډیک دلته کې پاتې کېدل نه غواړي خو د ایلبا د زیاتې وینا په وجه پاتې شي. بیا ورته ریک یو فلم ښیي د کم په کتو سره چې دواړو ته خوب ورشي او ویده شي. خیر په سبا له چې ډیډیک راپاسي نو ګوري چې د دیو دا کشتۍ ډیره لرې راغلې وي. ډیډیک ته پته ولګي چې ریک کې شګه شتې دی. دې ټیم کې به د شاته نه ریک حمله وکړي او لاندې اوبو ته غوځار کړي. ایلبا ته پته وي چې ریک ته خو لامبو نه ورځي نو دا دې پسې اوبو ته راودانګي. ایلبا ډیډیک د اوبو نه بهر کړي
خو دیو ګوري چې ریک د دیو بچی وتښتو. د دې نه بعد دواړه د سمندر نه راوځي خو په خپل بچي پسې ډیر زیات خفه وي. دیو فیصله وکړي چې مونږ له دا ماشوم په هر قیمت سره واپس راوړل پکار دي. نو دواړه نقشې کتل شروع کړي چې ریک به اخر چرته وي. ایلبا ته یاده شي چې ریک سره چونکې شاتو. نو دیو دې نقشه کې هغه علاقه وګوري چرته کې چې شات ډیر سیوا وي. دیو ته د یو داسې علاقې په باره کې پته ولګي چرته کې چې ډیر شات موجود وي. نو دواړه دلته د تللو فیصله وکړي او د کشتۍ په ذریعه باندې هلته لاړ شي. ډیډیک سره ټوپک هم وي. دیو یو ځای ته ورسي نو د دواړو نظر په ریک باندې ولګي. ډیډیک په چونکې ډز کول غواړي خو ایلبا ورته وایي چې مونږ ته د دې په باره کې څه پته نشته چې دې سره نور څوک موجود شتي او که نه. مونږ له اول ماشوم بچ کول پکار دي. بیا ورته وایي چې زه دننه ځمه او ته دې باندې نظر ساته. د دې نه بعد ایلبا د ماشوم په تلاش کې روانه شي او بیا یو ځای کې دې ته خپل ماشوم میلاو شي خو ګوري چې دا یو پنجره کې بند وي او دې ته یو تاله لګېدلې وي. دلته کې دا چابي وګوري خو دې ته چابي میلاو نشي. نو واپس د ډیډیک خواته لاړه شي او دې ته د پنجرې په باره کې ووایي. نو ډیډیک ورله ټوپک ورکي ورته وایي چې زه دننه ځمه او ته ریک باندې نظر ساته. بیا ډیډیک دلته نه لاړ شي. د ماشوم د ژړا په وجه باندې ایلبا شاته وګوري په کوم سره چې ریک د دې شاله راشي او وینیسي. بیا دې نه ټوپک واخلي او د دې په ذریعه باندې ډیډیک ونیسي. د دې نه بعد دا دواړه وتړي. ریک ورته وایي ما خو تاسو سره ډیر په خوشحالۍ ژوند تیرول غوښتل خو تاسو زما سره ډیره ناجیزه وکړه. په دې ټیم کې د ماشوم ژړا راشي. نو ایلبا ریک ته وایي چې ماشوم به وږی وي او زه لاندې ځم چې ماشوم له خوراک ورکم. نو ریک ایلبا ازاده کړي او لاندې د ماشوم خواته پریږدي. بیا ورته ریک چابي ورکړي. ایلبا خپل ماشوم راوباسي خو لږ ټیم پس دې ته موقع میلاو شي او دلته نه سره د ماشومه وتښتي. دې پسې شاته ریک ولګي. ایلبا یو ځنګل کې پټه شي خو ریک باندې د ماشوم اوازونه ولګي. نو دا د اواز پسې روان شي او بیا چې د ماشوم اواز ته ورسي نو ګوري چې دا د ایلبا یو چال و. ایلبا واپس په بله لار باندې د ډیډیک خواته راشي او د دې د ایله کولو کوشش کوي خو دې ټیم کې ریک واپس راشي او د ایلبا په خپه باندې یو ډز وکړي په کوم سره چې ډیډیک ته ډیره غوسه ورشي او دا د رسۍ وشلی او بیا د شاته نه په ریک باندې حمله وکړي. دواړه د یو بل سره لاندې وځي. نو ایلبا ته موقع میلاو شي او ټوپک راواخلي او دا ریک ته ونیسي. ریک د دې طرف ته را روان وي نو ایلبا پې ډز وکړي په کوم سره چې ریک او ډیډیک دواړه زخمي شي. بیا ریک ایلبا ته یو دیکه ورکړي. ډیډیک ته یو لور میلاو شي په دې باندې د ریک نه سوټ ووایي او مړ یې کړي. خو دا هم چونکې په یو ګولۍ باندې لګېدلی وي خو د مرګ نه مخکې دا خپل زوی راواخلي او په آخري ځل دې ته وګوري. بیا لاندې راوغورځېږي او مړ شي. ایلبا ډیره زیاته خفه وي او ډیره زیاته ژاړي. د دې نه بعد د ډیډیک جسم یو سمندر کې پریږدي او بیا د ماشوم زوی سره کور ته راشي. دغه شانته کې څو کاله تیر شي. ایلبا د ځان لپاره ټوله علاقه شنه کړې وي او د دې زوی اوس غټ وي کوم چې د خپل پلار په شان فوټبال کوي. مور او زوی د یو بل سره ډیر خوشحاله وي. په دې ځای باندې زموږ کهاني ختمیږي. ویډیو مو خوښه شوې نو لایک یې کړئ او چینل ضرور سبسکرایب کړئ.